د پینټاګون لخوا د فضایي موجوداتو تایید او ځمکې ته د هغوی راتګ. د افغان ساینس یوټیوب چینل درنو کتونکو، که غواړئ چې له اسلامي، ساینسي، علمي، تحقیقاتي، انجینري، ادبي او نورو جالبو معلوماتو څخه خبر شئ، د افغان ساینس یوټیوب چینل سره پاتې شئ او د مهربانۍ له مخې زموږ چینل سبسکرایب او ویډیوګانې مو له خپلو ملګرو سره شریکې کړئ. له ډېرې مودې راهیسې پوهان په دې کوښښ کوي چې په نورو سیارو کې د ژوندیو موجوداتو په هکله معلومات پیدا کړي. تصور کوي چې نور ژوندي موجودات شته او هغوی له بل جنس او ظاهري شکل سره په بله سیاره کې ژوند کوي. په دې هکله ویل کېږي چې هغوی له عجیبو الوتکو څخه چې بشر ورته د UFO نوم ورکړی دی کار اخلي او په فضا کې ګرځي راګرځي. زیاتو خلکو دا ادعا کړې ده چې یو عظیم الجثه جسم یې په اسمان کې لیدلی دی او یا د عجیبو او ناپېژندو موجوداتو په واسطه اختطاف شوي دي. دغه جسم بشر د Unidentified Flying Object یا UFO په نوم یادوي، ځکه چې د ماهیت په هکله یې پوره معلومات په لاس کې نشته. د UFO لیدل د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راپور شوي دي، خو د UFO لیدل دا سوال رامطرح کوي چې که فضایي موجودات وجود ولري نو آیا تر اوسه ځمکې ته راغلي دي او که نه. د دې ویډیو تر پایه په همدې موضوعاتو بحث کوو. هیله ده تر اخره مو ملتیا وکړئ. په نږدې وختونو کې پینټاګون په رسمي ډول د UFO موجودیت تایید کړ چې په تېرو کلونو کې د دې هېواد د بحري قواو لخوا کشف او کاسي شوي وو. دا لومړی ځل دی چې یو رسمي دولتي بنسټ د UFO موجودیت تاییدوي. هغه خبر چې د فضایي موجوداتو په اړه د متحده ایالاتو د دفاع وزارت لخوا په رسمي ډول خپور شو، پر بنسټ د تېرو کلونو خپرې شوې ویډیوګانې هم سمې او واقعي وګڼل شوې. هغه لومړنۍ ویډیو چې د نیویارک ټایمز ویب سایټ لخوا په 2019 کال کې خپره شوه، نیویارک ټایمز وویل چې دغه ویډیو د بحري قواو له اسنادو څخه ده. څرنګه چې د دولتي مقاماتو هغه تایید کړې نه وه، نو په جدي ډول د رسنیو لخوا خپره ونه کتل شوه. بیا دا خبر د CNN او نورو معتبرو خبري ویب سایټونو لخوا خپور او د ټولو د تعجب وړ وګرځېده، او د امریکا بحري قواو د ناپېژانده الوتکو ویډیوګانې په رسمي ډول خپرې کړې، او د بحري قواو ویان په خپلو خبرو کې په غیر مستقیم ډول دغه اجسام د غیر قابل توضیح هوایي پدیدو په نوم یاد کړل، چې دا اجسام همغه ناپېژانده الوتکې وي. د پینټاګون هدف د دې ویډیوګانو نشرولو څخه د دې قضیې روښانه کول و چې ناپېژانده الوتکې په واقعي ډول سره وجود لري، خو ماهیت دې سازمان ته هم معلوم نه دی. د فضایي موجوداتو او UFO په اړه ځینې حقیقتونه. په لومړیو کې باید ووایم چې د فضایي موجوداتو له نوم څخه په علمي او خیالي فلمونو کې د پرمختللو تمدنونو موجودات مراد نه دي، بلکې دا هغه موجودات دي چې د ځمکې له کرې څخه لرې ژوند کوي. مهمه نه ده چې له هغو سره تر اوسه مخامخ شوي یو یا نه، مګر احتمالات دا وایي چې دا ژوندي موجودات موجود دي. په هر حال UFO په 1940 کال کې په رسمي ډول ولیدل شوه. هغه داسې چې د آرنولډ په نوم یو کس د رینر د غره په سر باندې د 9 UFO-ګانو ګروپ لیدلی و چې ډېر زیات سرعت یې درلوده. په 1948 کال کې د متحده ایالاتو دولت په دې اړه زیاتو تحقیقاتو ته مخه کړه او د تحقیقاتو په پایله کې د UFO په هکله ځینې څرګندونې وکړې. UFO مختلف شکلونه لري، مګر کروي شکل زیات لیدل شوی دی. همدارنګه د استواني او مخروط په شکل هم لیدل شوي دي. معمولا وزرونه او پرې نه لري. په ګروپي ډول پرواز کوي، خو په انفرادي توګه هم زیات لیدل شوي دي. کولی شي په هوا کې په ساکن ډول ودرېږي. وړانګې او روښانتیا د دې باعث کېږي چې په روښانه او تیاره فازونو کې حرکت وکړي. احتمال لري چې په ځمکه کې ناسته وکړي. د مصر د لرغونو اهرامونو په هکله هم ویل کېږي چې د همدې موجوداتو لخوا رغول شوي دي. د افغان ساینس یوټیوب چینل درنو کتونکو، که غواړئ چې همدا ډول نورې معلوماتي او خوندورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ، د دې لپاره زموږ د چینل ملاتړ وکړئ. د ملاتړ لپاره همدومره بس ده چې چینل سبسکرایب، ویډیو لایک او له دوستانو سره شریکه کړئ. هیله ده دا کار د مهربانۍ له مخې ترسره کړئ، او که تاسو د ویډیو په هکله کوم نظر لرئ نو په تبصره کې ولیکئ. ستاسو نظریات موږ ته د قدر وړ دي. همدارنګه کولی شئ په ټولنیزو رسنیو کې هم له موږ سره په اړیکه کې شئ.